سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه په دې ویډیو کې به موږ تاسو په دې باندې خبرې وکړو چې هغه کسان غواړي چې یو کوین واخلي یا په بایننس کې سپاټ کې یو کوین غواړي واخلي یا په هره برخه کې چې دوی غواړي په کریپټو کرنسي کې یو کوین واخلي. د یو کوین په اړه به تاسو څنګه معلومات کوئ چې آیا دا کوین ما دپاره فایده کولی شي که نه، دغه کوین ماته ګټه راکولی شي که نه، که ماته ګټه راکوي په کوم اساس یې راکولی شي. نو راځئ په دې ویډیو کې لږ څه موږ تاسو په همدې باندې خبره وکړو. د یو کوین په اړه تاسې که چېرته یو کوین اخلئ بایننس په سپاټ کې، عموما چې په کریپټو مارکیټ په هره برخه کې تاسې یو کوین اخلئ، کریپټو کرنسي یو کوین اخلئ، نو تاسې دغه شان لږ معلومات پرې کوئ. صحیح ده، زه یو څه معلومات تاسې در کوم چې که چېرته تاسې غواړئ یو کوین واخلئ نو دغه ډول معلومات تاسې کولی شئ د یو کوین په اړه وکړئ په دې ډیزاینو کې. صحیح ده، راځئ په دې ویډیو کې مکمل طریقه درته ښیم. او بل هغه کسان چې مطلب زما معلومات ورته عادي ښکاري چې مطلب دا کمزوري دي، نو مهرباني وکړئ زما ویډیوګانو پر ځای نورو کسانو ویډیوګانې وګورئ. ما نه تکړه تکړه خلک په یوټیوب کې شته، د هغوی معلومات هم تعقیب کړئ. ورسره زه غواړم یو څه معلومات تاسو درکړم. دا ویډیو د هغو کسانو دپاره چې هغوی په کریپټو مارکیټ کې هیڅ معلومات نه لري. زه غواړم هغوی ته یو څه معلومات ورکړم، هغوی چې کله په سپاټ کې کوینونه اخلي خرڅوي، نو چې هغوی یو کوین اخلي باید یو څه ریسرچ وکړه، د همغې ریسرچ مطابق باید ځان ته کوین واخلي. صحیح ده، زه غواړم تاسو ته هغو کسانو ته دا معلومات ورکړم چې هغوی هیڅ معلومات په دې برخه کې نه لري. صحیح ده، زما معلومات به یو څه ابتدایي معلومات وي، خو تاسو ته انشاءالله ډېره ګټه درکولی شي. صحیح ده، ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان سکیل، همدارنګه زما دوهم یوټیوب چینل معراج خان ټیکنیکل، دواړه در سره سبسکرایب کړئ. دواړه زما خپل چینل دي او زه په دواړو کې فعالیت کوم. صحیح ده، بله مهمه ضروري یادونه دا چې زما ټلګرام چینل لازمي در سره فالو کړئ. صحیح، زما ټلګرام چینل د فالو کولو لپاره به زما دغه یوټیوب چینل ته راشئ. یوټیوب چینل برخه کې دغه مور برخه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته تاسو به راشئ ټلګرام، په دې ټلګرام برخه باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیست تاسو زما ټلګرام چینل لازمي در سره جوین کړئ. خرادرومو زه غواړم په بایننس کې یو کوین واخلم. صحیح ده، زه مطلب اوس ما سره په بایننس کې یو څه اندازه پیسې دي، زه غواړم یو کوین واخلم. زه باید کوم کوین واخلم؟ صحیح، غواړم چې مطلب دغه ایکس آر پی کوین واخلم. آیا د ایکس آر پی کوین به ماته ګټه وکړه که نه؟ حاضر دروم په ایکس آر پی باندې زه کلیک اخلم. صحیح ده، په ایکس آر پی باندې ما کلیک واخیسته، دلته ماته د ایکس آر پی چارت راوړي. صحیح ده، د ایکس آر پی چارت په دغه شکل دی. تاسې باید د چارت نه په استفادې سره هم کار اخلئ. صحیح ده، چې مطلب دغه چارت نه مطلب دا دی چې دا کوین دومره پورته تللی، دومره ښکته تللی دی، مطلب دا کینډلې چې کومې دي د دې کینډلو په واسطه موږ ته ښودل کېږي چې یا پورته تللی یا ښکته تللی دی. صحیح ده، تاسې به کوشش کوئ هغه کسان چې هغوی په سپاټ کې خریداري کوي نو هغوی به ورځنی چارت استفاده کوي. هغه کسان چې فیوچر ټریډونه کوي هغوی دپاره یو ساعته یا 15 دقیقې هغه بیا ښه دی چې هغوی استفاده کوي. صحیح ده، زه راځم زه ډیلی چارت راوړم. صحیح ده، دغه ډیلی چارت دی. صحیح شو، ګوره اوس ایکس آر پی کوین چې دی څومره زیات پورته تللی دی. صحیح ده، که چېرته موږ مطلب په دې نقطه کې اخیستی وای، په دې نقطه کې مو اخیستی وای که نه، موږ به څومره ګټه کړې وای. ښه، رادرومو د ایکس آر پی کوین اړوند موږ تاسې کولی شو دلته چارت وګورو. صحیح ده، په چارت کې مطلب موږ ته مکمل معلومات راکوي. صحیح ده، کوینونه په سپورټ یا ریزسټنس نقطه کې، سپورټ موږ سره دا نقطه راځي، دا موږ سره سپورټ راځي. سپورټ نه مطلب دا دی چې کله دې نقطې ته یو قیمت راورسېږي، سپورټ دا هڅه کوي چې قیمت بیرته پورته خواته بوځي. صحیح ده، سپورټ دا هڅه کوي چې قیمت بیرته پورته خواته بوځي، او دا موږ سره ریزسټنس ایریا ده. ریزسټنس د ریزسټنس دا هڅه ده چې قیمت ښکته خواته راولي. صحیح ده، په دې منځ کې قیمت چلیږي راچلیږي. صحیح ده، سپورټ هڅه دا ده چې قیمت پورته خواته بوځي. صحیح ده، دا موږ سره یو سپورټ راځي. مطلب د چارت ښکتنۍ نقطه، یعنی دلته چې موږ دا رسمه کړه، صحیح دا ښکتنۍ نقطه موږ سره څه راځي؟ موږ سره یو سپورټ راځي، او دا برنۍ نقطه چې موږ سره څه راځي؟ موږ سره ریزسټنس راځي. په دې باندې به زه انشاءالله مکمل کورس تاسو ته کوم. صحیح ده، په دې کې به ټول معلومات در کوم. صحیح ده، خو دې ځای نه تاسو کولی شئ چې د یو کوین چارت وګورئ. اوس دا ایکس آر پی کوین دی ډېر پورته تللی دی، امکان شته نور هم پورته لاړ شي، خو په کوم اساس دا کیدای شي چې نور هم پورته لاړ شي؟ راځئ مخ ته ویډیو وګورو او مخ ته کار کوو. بل انفو ته راځو. په انفو کې د کوین په اړه تاسې ټول معلومات کتلی شئ. صحیح ده، د ایکس آر پی کوین په اړه یا هر کوین چې تاسې راواړوئ، دلته تاسې پرایس ته راشئ. پرایس دلته به انفو ده، انفو ته راشئ. په انفو کې تاسې د دې کوین اړوند ټول معلومات کتلی شئ. صحیح شو، دا د کریپټو څوم نمبر کوین دی؟ د کریپټو دریم نمبر کوین دی. ټیک شو، د کریپټو دریم نمبر کوین دی چې زیاته سرمایه ګزاري پکې شوې. صحیح ده، اول بی ټي سی ده، دویم څه دی؟ دویم ایتیریم دی، او دریم ایکس آر پی ده. ټیک شو، ګوره د دې مارکیټ کپ څومره دی؟ مارکیټ کپ نه مطلب دا دی څومره اندازه پانګونه په دې باندې شوې ده. صحیح شو، تقریبا 140 بیلیونه. صحیح شو، 140 بیلیونه په دې باندې پانګونه شوې ده. ټیک شو، دلته تاسو کولی شئ بل مطلب د مارکیټ څومره برخه نیولې؟ مارکیټ څو فیصده د کریپټو مارکیټ څو فیصده برخه دی نیولې؟ تقریبا 3.19% برخه دی نیولې ده. صحیح شو،
دلته مطلب تاسې ویلیوم مارکیټ کپ هم کتلی شئ چې 2.4% دی او تیر 4 ساعتو والي مې هم تاسې کتلی شئ. تیر 4 ساعته کې څومره والیم دی؟ تقریبا 4.15 بیلیونه 4.15 بیلیونه دی. څه ده؟ دغه ټول معلومات تاسې کتلی شئ. په دې کې مطلب ټوټل سپلای څومره ده؟ ټوټل سپلای د دې ده 100 بیلیونه. څه شو؟ د ایکس آر پی کوین ټوټل سپلای څومره ده؟ د ایکس آر پی کوین ټوټل سپلای 100 بیلیونه ده. بل د تاسو کولی شئ وګورئ د ایکس آر پی کوین آل ټایم های او آل ټایم لو. آل ټایم های څومره ده؟ 3.4 آل ټایم قیمت دی. مطلب ایکس آر پی کوین په خپل چې دا مطلب ایکس آر پی کوین جوړ شوی دی، د دې قیمت های قیمت چې دی آل ټایم های، یعنی تر ټولو لوړ قیمت چې دی هغه 3.4 دی. تر ټولو ښکته قیمت یې څومره دی؟ 0.208 د دې تر ټولو ښکته قیمت. څه ده؟ دغه معلومات تاسې دلته کولی شئ چې وګورئ. را درومو نور اپلیکیشن چې موږ تاسې دپاره ډېر زیات ضروري دي، باید هغې نه په استفادې سره موږ تاسې کار واخلو چې هغه یو کوین مارکیټ کپ دی. څه شو؟ یو کوین مارکیټ کپ دی، یو کوین کلاس دی. څه ده؟ د دې مطلب د یو کوین په اړه تاسې کولی شئ د دې دوه اپلیکیشنو کې هم تاسې معلومات وګورئ. یو کوین مارکیټ کال په نامه هم یو اپلیکیشن دی، هغه هم تاسې کولی شئ انسټال کړئ. په هغې هم تاسې ځینې معلومات کتلی شئ چې وګورئ. څه ده؟ را درومو دغه کوین مارکیټ کپ اپلیکیشن را خلاصوو. څه ده؟ د کوین مارکیټ کپ اپلیکیشن چې کله موږ تاسې را خلاص کړو، په دې کې مطلب موږ تاسې ډېر کوینونه کتلی شو. څه ده؟ یو خو موږ تاسې د کرپټو مکمل ګورو چې کرپټو مارکیټ ټوټل څومره پانګونه په کرپټو مارکیټ کې شوې؟ تقریبا 3.58 ټریلیونه ډالر. څه 3.58 ټریلیونه ډالر پانګونه په کرپټو مارکیټ کې شوې. صحیح ده؟ دلته تاسو کولی شئ چې هر کوین رینکینګ هم وګورئ چې دا کوین په څوم ګورل کې بي ټي سی نمبر 1 کوین دی، ای ټي ایچ نمبر 2 کوین دی، او همدارنګه ایکس آر پی دریم نمبر دی، بي یو اس ډي ټي څلورم نمبر دی. کنه په دې ځای کې ګوره ښکاره کېږي دا دی دا دی دا ګوره شمارې ورسره ښکاره کېږي چې دا په دې نمبر په دې نمبر په دې نمبر کوین دی. ټیک شو؟ را درومو چې موږ سره نور څه مهم دي. را درومو د ایکس آر پی کوین ګورو. ایکس آر پی کوین باندې موږ تاسې کلیک اخلو. چې کله موږ تاسې ایکس آر پی کوین باندې کلیک واخیسته، کولی شو د دې ایکس آر پی کوین کمیونټي او همدارنګه نیوز د ایکس آر پی اړوند هم موږ تاسې وګورو. دلته هم موږ تاسې کولی شو د دې چارت چې دی هغه وګورو. څه ده؟ خو دې سره موږ تاسې خاص کار نه لرو. که چېرې تاسې نیوز ګورئ په دې اړوند تاسې نیوز هم کتلی شئ. که نیوز نه وي نو بیرته را درومئ. څه دلته نیوز اکثریت دلته چې کوم کوین تاسې راوړئ د هغې کوین اړونده نیوز را درومي. څه ده؟ لکه مطلب د ایکس آر پی کوین اړوند نیوز، د ایکس آر پی کوین دلته تاسې مطلب د همدې کوین اړوند نیوز هم کتلی شئ. ټیک شو؟ په همدې ځای کې مطلب کوم خبر پرې راغلی یا منفي دی یا مثبت دی، مطلب کوین کې څومره مؤثر تمامېدلی شي. صحیح ده؟ هغه ملګري چې مطلب په انګلیسي کې مشکل لري د یو کوین په اړه، کوشش وکړئ کوم نیوز را درومي دا نیوز ټول کاپي کوئ. په دې برخه باندې ورته کلیک اخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته دا کوم نیوز چې راغلی دا ټول کاپي کوئ. ځای یا چټ جي پي ټي ته ورکوئ چې دا راته ترجمه کړئ، یا ګوګل ټرانسلیټر ته ورکوئ چې دا راته ترجمه کړه. صحیح؟ هغه نه بیا ته مطلب اخذ کړی شي چې دې نه څه مطلب دی. صحیح شو؟ را درومو بیرته اورویو برخې ته. اورویو برخې ته موږ سره پکې دا مهم دي. څه ده؟ د یو کوین انالیسس کې په موږ سره دا شیان ډېر مهم دي. ټیک شو؟ دې کې موږ سره دغه ټوټل سپلای او دا چې دی موږ تاسو سره ډېر مهم دي. همدلته آل ټایم لو او آل ټایم های موږ تاسو سره ډېر مهم دي. د ایکس آر پی کوین اوسنی قیمت څومره دی؟ د ایکس آر پی کوین اوسنی قیمت 2.4 ډالر دی. صحیح ده؟ را درومو د ایکس آر پی کوین ټوټل سپلای څومره؟ د ایکس آر پی کوین ټوټل سپلای 100 بیلیونه ده. صحیح شو؟ ټوټل سپلای په مارکیټ کې چې ټوټل سپلای کرپټو کې چې ټوټل سپلای دومره د 100 بیلیونه، او په مارکیټ کې د خرید او فروش لپاره یعنی بای سیل لپاره څومره شتون لري؟ بای سیل لپاره خرید او فروش لپاره په کرپټو مارکیټ کې څومره شتون لري؟ 50.45 بیلیونه ایکس آر پی کوین شتون لري د خرید او فروش لپاره. یعنی د بای او سیل لپاره 50.45 بیلیونه ایکس آر پی کوین شتون لري چې څوک یې بای سیل کړي. صحیح شو؟ او دا پاتې نور چې کوم دي مطلب دا ټوټل خو دومره دي 100 بیلیونه دي، او اویلیبل څومره دي؟ اویلیبل 50. دا نور چې یا چا جوړ کړی یا هغه سره لاک دي یا په بل ځای کې لاک دي، یعنی مطلب یا په سټیکینګ باندې خلکو ته همداسې ورکول کېږي، یا دا لاک شوي دي په قرار سره لږ لږ شی کېږي، لږ لږ مارکیټ ته راځي. کنه خو اوس مهال چې په مارکیټ کې موجوده ایکس آر پی کوین دي هغه دا کوین دي. دلته چې یو کوین هر څومره اندازه وه همغه په مارکیټ کې موجوده. ځینې داسې کوینونه هم دي چې ټوټل سپلای څومره دي په مارکیټ کې اویلیبل هم همغه رومي. ښه مطلب هغه مشکل نشته. خو دلته مهمه دا ده چې مطلب په مارکیټ کې اوس مهال څومره اندازه کوینونه شتون لري. ټیک شو؟ دا تاسې مطلب دلته کتلی شئ د یو کوین په اړه. اوس د یو کوین قیمت په کوم اساس ټاکل کېږي؟ صحیح شو؟ مطلب د ایکس آر پی کوین د یو کوین قیمت
په کوم اساس ټاکل کېږي؟ دا اوس چې د کوین قیمت د XRP کوین قیمت روان دی 2.44 قیمت لري، د دې قیمت په کوم اساس ټاکل شوی؟ ګوره د یو کوین قیمت د مارکیټ کپ په اساس ټاکل کېږي، مطلب په دې کوین کې څومره اندازه پانګونه شوې صحیح ده، دغه مارکیټ کپ په اساس باندې. ګوره په XRP کوین کې 140.18 بیلیونه پانګونه شوې. څومره؟ 140.18 بیلیونه پانګونه شوې ده. دغه پانګونه رادرومي تقسیمېږي په دې باندې صحیح شو. دا پانګونه راځي تقسیمېږي په پانګونه رادرومي، دا پانګونه راځي تقسیمېږي په دې سپلای باندې، په بازار کې موجوده سپلای باندې تقسیمېږي چې هر څومره مطلب راشي د هغې قیمت ټاکل کېږي. ګوره خلک اوس زه تاسو ته ښیم ښه ټوټل مارکیټ کپ څومره دی؟ ټوټل مارکیټ کپ د همدې XRP کوین مې چې څومره پانګونه شوې هغه 140.18 بیلیونه دی. ښه زه راځم ګوره دلته کالکولیټر کې مې یو څه معلومات تاسو ته مطلب زه درکړم. زه راشم ګوره همداسې یو ستاسې د زده کړې په خاطر دا معلومات زه تاسو ته درکوم. ښه ګوره 144.18 ته صحیح شو. 144.18 شه ده 140 ته بلکې 140 صحیح شو. 140.18 په د XRP کوین باندې 140.18 بیلیونه پانګونه شوې صحیح شو. او په بازار کې موجوده کوین څومره دي؟ تقسیم موجوده کوین صحیح شو. تقسیم موجوده کوین څومره دي؟ 50.45 بیلیونه 50.45 بیلیونه صحیح شو. ګوره د XRP کوین موږ سره څومره راوړ؟ د XRP کوین موږ سره 2.44 او دلته XRP کوین قیمت څومره دی؟ د XRP کوین قیمت هم 2.44 دی. دا تاسو لیدلی شئ. د یو کوین قیمت په دې اساس ټاکل کېږي. د یو کوین قیمت د پانګونې په اساس چې څومره اندازه پانګونه پرې شوي دي، هماغه پانګونه رادرومي چې په بازار کې موجوده څومره کوین دي د هماغه کوین باندې تقسیمېږي، د هماغې په اساس د هغې قیمت چې دی ټاکل کېږي صحیح ده. یو خو دا معلومات تاسو کتلی شئ. اوس ستاسې دپاره کوم کوین ښه راځي؟ ګورئ ستاسې دپاره هغه کوین ښه رادرومي. بل مثال تاسو ته درکوم. ښه اوس مطلب که دغه XRP کوین تاسې اخلی، مطلب د $100 تاسې اخلی صحیح شو. XRP کوین تاسې د $100 واخلی ټیک شو. اوس د XRP کوین د ته $100 واخلی، دغه ستا $100 چې ستا 200 تا ته جوړی که نه، یعنې 100 درته ګټي، نو په دې XRP کوین باندې باید 140 بیلیونه ډالر نوره پانګونه وشي چې دا ډیره سخته ده صحیح شو. مطلب اوس ته غواړې XRP کوین واخلې. ښه XRP کوین که ته د $100 واخلې او ته مطلب دا نظر د XRP کوین لري یا دا ته غواړې چې مطلب دا به ماته 100 نورو ګټي، زما پیسې به 200 وشي، نو باید په XRP کوین باندې 140 بیلیون نوره پانګونه وشي صحیح ده. په اله به تا ته ستا $100 200 رادرومي صحیح ده، چې دا یو څه سخته رادرومي صحیح ده، چې مطلب ستا $100 مطلب $100 تا ته 100 نورو ګټي صحیح شو. نو ستا مطلب ټوټل 200 وشي. په هغه وخت کې دا کېږي چې په همدې XRP کوین باندې 140 بیلیونه پانګونه نوره وشي صحیح ده. دا مطلب یو څه سخته رادرومي. همدارنګه که دا XRP کوین ته واخلې د $100 او تا ته تاوان وکړه نیم په نیمه. تا ته تاوان په کوم وخت کې کا نیم په نیمه؟ په هغه وخت کې نیم په نیمه تاوان کا چې په دې کې دا 140 بیلیونه ډالر دي. د 140 بیلیونه 80 بیلیونه ډالر وځي، ستا $100 به ستا 50 کېږي، چې دا هم یو څه سخته خبره ده. نو دغه نمبر 1 او دا ټاپ کوینونه چې کوم دي دا ډیره پانګونه شي چې 1 نه تر 50 1 نه تر 100 پورې، دا هم تاسو ته ګټه کمه درکړي، هم تاوان تاسو ته کم دی. په کوم دلیل سره هم ګټه کمه درکړي هم تاوان کم درکړي؟ په دې دلیل سره چې دې کې پانګونه زیاتې سي نه، پانګونه پکې زیاتې. اوس که چېرې دا ته زه د $100 واخلم او زه غواړم چې په دې باندې $50 وګټم، نو دې ته تقریبا 80 بیلیونه ډالر باید نور راشي، نو زما 100 به 1.5 شي. که چېرته زما 100 200 کېږي، نو باید دې ته 140 بیلیونه ډالر نور راشي، چې دا لږه څه نه بلکې یو څه ډیره سخته ده چې داسې وشي که نه. امکان شته هم چې دا کریپټو مارکیټ ته یو رام شي که نه، خو دا سخته ده چې مطلب ستا 100 200 کېږي ټیک شو. که چېرته مطلب ته همدا 100 واخلې او ستا پیسې مطلب 500 ته راکې وځي، نو دې نه باید دغه 140 بیلیون نه باید 80 بیلیونه پیسې څه شي، 80 بیلیونه پیسې وځي، نو ستا 100 به بیا څه شي، ستا 100 به 50 شي. دا هم یو څه سخته ده صحیح ده. اوس به تاسې څه ډول کوین ځان دپاره انتخابوئ چې واخلئ؟ ښه راځئ ګوره زه چې په خپله باندې کوم ډول کوینونه اخلم هغه تاسې ته ښیم چې دغه ډول کوینونه زه ځکه اخلم چې یو خو پانګونه پرې کمه وي. زه داسې کوینونه اخلم چې یو پانګونه پرې کمه وسي او یو ټوټل سپلای کمه وسي. دا کوینونه زه ځکه اخلم که په دې باندې لږه هم پانګونه راشي ماته کولی شي ډیره زیاته ګټه راکړي صحیح ده. دغه کوینونه اخیستنه بیا تاسې دپاره ډیره ښه ده. زه اوس راځم یو بل کوین ګورم چې په هغې باندې پانګونه هم کمه شوي. زه اوس رادرومم یو بل په دې کې ښه ښکته لاندې ځم، رادرومم د WLD کوین ګورو صحیح ده. WLD تقریبا څومره قیمت لري؟ WLD 2 څومره قیمت لري صحیح ده. WLD 2.8 قیمت لري. ښه ګوره WLD کوین اوس موږ دپاره ولې یو ښه کوین دی؟
ټیک شو WLD موږ دپاره ولې یو ښه کوین دی. راځئ زه تاسو ته د دې معلومات درکوم. یو خو دا چې په دې کې موږ وګورو د دې ټوټل سپلای څومره ده. ټوټل سپلای 10 بیلیونه ده. صحیح شو. د WLD کوین ټوټل سپلای 10 بیلیونه ده او په مارکیټ کې موجوده کوین څومره دي؟ په مارکیټ کې موجوده کوین دي 844 میلیونه. صحیح شو. 844 میلیونه. صحیح شو. په ټوټل سپلای 10 بیلیونه ده او په مارکیټ کې موجوده څومره دي؟ په مارکیټ کې موجوده چې دي 844 میلیونه دي چې د 844 میلیونه ډیره کم اندازه راځي. او بل پکې ښه خبره دا ده چې په دې باندې پانګونه هم کمه شوې ده او دا یو ښه کوین دی. صحیح شو. پانګونه هم پرې کمه شوې ده. ټوټل سپلای 10 بیلیونه ډیره ده خو په مارکیټ کې موجوده کوینونه د خرید او فروش لپاره ډیر زیات کم دي. صحیح شو. یعنی مطلب ډیر کم دي. نو دلته اوس څومره دي؟ تقریبا 844 میلیونه دي او په دې مې پانګونه هم کمه شوې ده. کوم چې زه دا غواړم د 100 ډالرو واخلم او زه مطلب یم چې دا 100 ډالر ماته 100 نورو ګټي زما 200 شي، نو دا کوین WLD کوین زما دپاره ولې ښه دی؟ زما دپاره ځکه ښه دی یو یې ټوټل سپلای کمه د 10 بیلیونه ده. صحیح شو. او بل ښه خبره پکې دا ده چې په مارکیټ کې موجوده د بیې سیل خرید او فروش دپاره 844 میلیونه کوین موجود دي. بله ښه خبره پکې دا ده چې مارکیټ کپ یې کمزوری دی. که زه مطلب دلته 100 ډالر واخلم او دلته 2.6 بیلیونه پیسې نورې راشي نو زما 200. که چېرته دې ته دغه پیسې راشي 10 بیلیونه پیسې دې ته نورې راشي نو زما 1500. که چېرته دې ته 100 بیلیونه راشي زما تقریبا 10,000. صحیح شو. نو دا کوین ما دپاره ځکه ښه دی. او بل ما دپاره ځکه ښه دی چې دا کوین د WLD اوس کوم کوین چې دی د دې آل ټایم های څومره ده؟ تقریبا 12 ډالر تر ټولو لوړ قیمت دی او تر ټولو ښکته قیمت یې څومره دی؟ تر ټولو ښکته قیمت یې مطلب 1 ډالر دی. نو دا اوس په ډېر یو ښه نقطه کې دی WLD کوین. زما دپاره ډېر ښه دی چې زه دا واخلم. بل راځم د دې چارټ هم دلته مطلب زه ګورم د یوې هفتې چارټ یې ګورم. ګوره یوه هفته کې دا اوس ما دپاره ډېر بهترین دی چې زه په سپاټ کې دا کوین واخلم. ټیک شو. اوس دا څو خبرې شوې چې باید تاسې په دې باندې پوه شوي یاستئ. زه تاسې ته یم که چېرته مطلب تاسې غواړئ سپاټ دپاره یو کوین واخلئ نو دغسې کوین تاسې ته ګټه درکولی شي. وبه ګورئ چې هم یې ټوټل سپلای ښه ده. مطلب په بازار کې خرید او فروش دپاره هم کم موجود دي. ټوټل مارکیټ کپ یې هم ښه دی مطلب کمزوری دی. که چېرته په دې کوین باندې په WLD کوین باندې تر 10 بیلیونه 20 بیلیونه 50 بیلیونه پورې سرمایه‌ګذاري وشي دا موږ تاسو ته ډیره زیاته ګټه. که چېرته مطلب هغه 10 بیلیونه او 20 بیلیونه سپلای لرې کوه، که چېرته په همدې کوین باندې هم 2.6 مارکیټ کپ لري یعنې 2.6 بیلیونه په دې باندې سرمایه‌ګذاري شوې، که چېرته په دې باندې ساده 2.6 بیلیونه نوره سرمایه‌ګذاري وشي نو زما 100 ډالر 200 زما 10 ډالر 100 زما 50 ډالر 100. صحیح. دغسې ګټه ماته راکولی شي. بله ښه خبره دا ده چې د آل ټایم های او آل ټایم لو هم چې دی ډېره ښه ده. صحیح ده. دغسې کوینونه چې دي هغه تاسو ته ګټه درکولی شي په مارکیټ کې. ښه تاسې به کوشش کوئ دلته به راځئ. ګوره اوس دغه رینګ په اساس چې کوم کوین په دې کې ډېره پانګونه شي تاسې کوشش کوئ په مارکیټ کې داسې کوینونه راونیسئ چې د هغه یو څه دپاره جوړ شوي وي. صحیح ده. مطلب یوه ګټه تاسو ته درکولی شي. میم کوین کوشش کوئ ډېر مه رانیسئ. کم رانیسئ. هغه کوینونه رانیسئ چې یو کوم مقصد دپاره کوم هدف دپاره جوړ شوي. صحیح ده. دغه معلومات خو ما ځان ته وکړل. صحیح د یو کوین په اړه ویډیو هم ډېره اوږده شوه خو ویډیو فایدهمنده ده. صحیح ده. حتما به یو څه تاسې ترې زده کړئ. اوس رادروم همدا WLD کوین دی. زه غواړم دا ځان ته واخلم. ما دپاره ښه دی. یو څه معلومات مې وکړل. لازم یو بل نظر تاسې ته درکوم. زه د خپل ځانه درته یم. صحیح ده. دا خبره زه درته ځان نه کومه دا کومه چې اوس تاسو ته ښیم. تاسې راځئ اوس چټ GPT سره موږ تاسې لږ بحث کړو. صحیح شو. چا سره؟ چټ GPT سره. تاسې چې هر شی کوئ که خرید فروش کوئ تاسې له اوس د خندا ډېرو کیدای شي ډېر ټریډران چې په مارکیټ کې موجود دي هغه به وایي چې اوس شینواری راغلی دی یو کوین چې اخلي چټ GPT نه پوښتنه کوه. زه درته یم یو خو دا خپله معلومات تاسې کوئ. بل په هر ځای کې چې تلئ یو ټریډر نه تاسې ته ټریډر نه تپوس مه کوئ. ټریډر تاسې ته هېڅکله صحیح نظر نه درکوي. راځئ خپل خواږه ملګري چټ GPT ته ډېر بهترین سړی دی. صحیح ده. ګوره دلته زه سلام کومه. سلام دته د سره اوس مطلب بحث کوم. دا ډېر بهترین دی. ګوره سلام قدرمن ملګري څنګه څه مرسته دې کولی شم. زه دته یم زه غواړم ګورې ښه دې ته مې ولیکل زه غواړم کرپټو مارکیټ کوین WLD کوین واخلم. دا څه ډول کوین دی؟ دې په اړه پوره او لنډ معلومات راښه دا ور سینډ کړو. ګوره اوس موږ تاسو ته د WLD کوین په اړه ټول معلومات ګوره موږ ته WLD کوین ټول معلومات راښیي. ګوره هر ځای نه چې دی معلومات راخلي هغه ورسره لیکي چې مطلب موږ دې ځای نه دغه معلومات راواخیستل. صحیح شو. ورلډ کوین په اړه تاسې ټول معلومات درکړو. ګوره تاسې د دې کوین په اړه ټول معلومات کتلی شئ. وګورئ ښه او د دې کوین پایله ګوره
ورډ دا ګورئ چټ جی پی ټي موږ ته د ډبلیو ډي کوین په اړه ټول معلومات راکړل. صحیح ده. دغه ټول معلومات تاسې لوستلی شئ چې د هر کوین په اړه تاسې غواړئ تاسې تر مطلب معلومات وکړئ، نو چټ جی پي ټي تاسې ته بهترین او خوندور معلومات چې دی درکولی شي. صحیح ده. نو دا د ډبلیو ډي کوین په اړه موږ ته معلومات راکړه. دغه ټول معلومات تاسې لوستلی شئ. ګورئ اوس دا معلومات چې کوم ځای نه راخیستي دي هغه هم دلته تاسې ته ښیي چې مطلب موږ دغه معلومات له دې ځای نه راخیستي دي. بیا هم تاسې ته وایم که تاسې هر کوین اخیسته تاسې کوشش وکړئ لومړی په کوین مارکیټ کپ کې د هغې په اړه ټول معلومات ګورئ، مطلب ټوټل سپلای یې څومره ده، په بازار کې موجوده څومره کوین لري، آل ټایم های او آل ټایم لو څومره دی، مطلب لوړ قیمت یې کوم دی، ټیټ قیمت یې څومره دی، په دې باندې څومره سرمایه ګزاري شوې ده، کمه ده ډیره ده، هغه ګورئ. د هغې بعد راځئ چټ جي پي ټي سره په دې کوین په اړه بحث کړئ چې مطلب دا کوین زه اخلم دا څنګه دی، څنګه جوړ شوی دی. ښه اوس ما صرف ورته وویل زه د کوین په اړه معلومات غواړم، د یو څه معلومات یې ماته راکړه. اوس دې کې مطلب ته نور معلومات غواړې چې زه دا اوس واخلم څنګه دی څنګه نه دی که نه، نو دا ته بهترین او خوندور معلومات درکولی شي. نو دا ویډیو په دې هیله چې تاسو خوښه شوي، که بیا هم کوم ملګري سره پوښتنې کولی شي همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ. انشاءالله زه به ستاسې هرې پوښتنې ته ځواب وایم. دا زما یو څه ابتدایي معلومات و، صحیح ده، چې تاسو ته مې درکړل. د خپلې پوهې په اساس یو څه معلومات مې تاسو ته درکړل. که کوم ملګري سره پوښتنې کولی شي همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ. انشاءالله زه به ستاسې هرې پوښتنې ته ځواب درکوم. ډېره زیاته مننه.